مکتبونه وران دي، سړکونه وران دي، کورونه وران دي. په دې ټولو برخو کې د تا نه خاص توجه څوارلس اووم کال کې په اقرا برنامه کې دلته ډېر زیات مکتبونه شامل شوي. کلینیکونه زموږ اکثر منظور شوي دي. مدیر صاحب سید عامه یې په ځوانانو نه ګورئ دا دلته ناسته چې ګوره په امنیت کې من سره کوم دا وګوره دا جومات چې دا ټول ځوانان یاستئ کلاسونه سره ورکړئ دا چین او د سپین غر نه یو کوس جوړولی شي. د زراعت په برخه کې والي صاحب محترم یادوري نه تکلیف و پرونه پورې مو فصلونه د تبعیض سره مخ شو او نن دې غونډې ته زموږ د خوړ په پورې غاړه باندې ځوانان او ماشومان راپورې نه وه. د ولسي تړون د برنامې نه موږ محروم یو. هغه بي ګروپ ته پورې وه د رئیس صاحب د انشاء اتحاد د خولې نه او اوس فکر کوم چې د بي ګروپ نه مو وتلې ده لکه چې د پلان نه مو وتلې د اقرا برنامه چې په ټولو ولایت کې تطبیق شوې ده. موږ د اووه څلوېښت بابه مکتبونو په موجودیت کې یو مکتب د اقرا برنامې موږ سره دی جوړ کړی او نه د اقرا برنامه د سپین غر وکیل دغه کوم سوال کې پلې شوی. دغه خیریه مؤسسې دا رامخه شي راته د هغې د جملې نه یوه مؤسسه دلته راغلې د سویډن کمیټې په نامه باندې د هغې نه موږ مننه کوو رئیس صاحب د معارف نه چې دې طرف ته یې توجه راوړولې ده. موږ درنه په شینوارو سپین غر اچین او نازیان کې ولسي تړون پروژه او غواړو هغه مکاتب چې رئیس جمهور ژمنه راسره کړې وه هغه مساجد چې رئیس جمهور ژمنه راسره کړې وه سروې شوي او اولې خبرې دي او رښتیانو خبرې هغې عمله غواړو درنه. زموږ تر ټولو شینوارو مشکلاتونه تقریبا مشابه دي ځکه چې د اچین چې کلینیک نشته د فیلم کلینیک نشته د بامان چې پر نظام سره نشته د بانګر هغه سره مشکل لري. نو موږ ستاسو توجه غواړو چې دغه ولسونو ته چې د خلکو مخکې مشرانو خبرې وکړي چې جنګونه ځپلي دي یا چې د خلکو سره خبرې شوي دوه خبرې به زه وکړم چې یو دغه چې موږ سره تقریبا یو نیم دوه کاله مخکې د جمهوري ریاست کې جمهور رئیس دا هغه شینواری دی دا هېڅ کله نه خرڅ شوی دغه طرف نه چې هر څوک روغ دی هغه د دې ملک او د دې وطن دښمن دی. هغه د ماتونکي ځواب ورکړی دغه عاجزۍ دې ته خبرې دې طرف نه راته خو دې زموږ ولس نیولی دی دې دولت یې اسبار دی هغه طالب حکومت و په دې په چوکۍ به چې هر نظام دا شوی دې ولس د دې چوکۍ ملاتړ کړی. هدف او موخه زموږ د راتګ دا وه چې تعلیمي کال افتتاح د سپین غر څخه و. موږ راغلو چې هغه سرسیره یا د یخو سیمو چې کوم تعلیمي کال ده پیل د سپین غر څخه و. دلیل دا ده چې سپین غر او اچین کافي قرباني ورکړې احتراما د دوی قربانیو ته احتراما د دوی هغه سپېڅلي احساس ته احتراما د دوی وطن دوستۍ ته او احتراما د هغو شهداو ته او هغو ځوانانو ته چې په دې خاوره باندې خپل سرونه نظرانه کړي نو موږ راغلو چې ستاسو درنښت او احترام وکړو. درنو مشرانو کله چې زه د اچین بازار نه تېرېدم نو خپل همکار ته مې په موټر کې وویلې چې دلته چې هر سپین ږیری او ځوان ګوري یو درد د ځانه سره لري. د چهرې نه د لرې ښکارېږي چې څومره قرباني دوی ورکړې. د چهرې نه ښکارېږي چې څومره بې عدالتۍ ځپلې دي او د چهرې نه د دوی لرې معلومیږي چې څومره فقر دلته موجود ده څومره بې عدالتۍ ځپلې دي
څومره ناورینونو او مشکلاتو سره دوی مخامخ شوي دي. قابل د قدر یاستئ ګرانو مشرانو. زه درنه کافي معلومات لرم چې تاسو د کومې سرښندنې د کومې مبارزې په نتیجه کې دا منطقه عمل کړې. که ستاسو قرباني نه وای نن موږ دلته نسو راتلی. که ستاسو هغه زحمات نه وای نن موږ دلته نسو راتلی. تاسو یاستئ چې نن موږ یاستو. ستاسو قربانۍ نتیجه ده چې دلته نظام حاکم ده. که چېرې ستاسو قرباني نه وای نظام دلته هېڅ وخت حاکمیت نسو پیدا کولی. ما ځکه د قاري صاحب نه هیله وکړه چې قاري صاحب ته یو څو آیات ولوله چې موږ دې ستر قوم ته فاتحه هم چونو. زه درنه خبر یم چې په منطقوي اردو کې مو څومره قرباني ورکړې. درنه خبر یم چې په خیزش کې مو څومره قرباني ورکړې. درنه خبر یم چې په اردو پولیسو کې مو څومره قرباني ورکړې ده. او درنه خبر یم په حیث یو ملک سپینګیري سینه دې سپر کړې ده او د خپل ځوان نسل او د نظام څخه دې حمایه کړې. دا هرګز موږ نه هیرو درنو مشرانو. هرګز په دې باندې سترګې نه پټوو. موږ څه تاریخ په درنو مشرانو په تاسو باندې ویاړو. په ټوله نړۍ کې کله چې د داعش بحث مطرح کېږي میلیاردونه ډالر مصرفېږي. میلیاردونه ډالر نړۍ کومک کوي هم عراق سره هم سوریې سره تر څو داعش وځپي. تاسو په نیمه خېټه باندې تاسو د خپل جواري او د خپلې ډوډۍ د خپلې ملا نه مو تړلې وه. خپل توپک مو راواخیسته. خپل بچی مو د ځان سره ملګری کړی داعش په مقابل کې ودرېږي. دې باندې موږ ویاړ او افتخار کوو. ټوله نړۍ بحث دا و چې په سوریه کې په عراق کې اما نړۍ اوس قانع ده چې شینواري قوم په خپله قربانۍ باندې په خپل توپک باندې په خپل د ولس په مټ باندې او په خپلې ډوډۍ په نتیجه کې دوی داعش ته ماتې ورکړې. دې باندې موږ اقرار کړو درنو مشرانو. دا موږ همیشه یادوو درنو مشرانو. او دا د قربانۍ په نتیجه کې درنو مشرانو راکاسي. موږ چې کله د ولسوالانو بحث کول ما د شینواري قوم څخه نمایندګي کړې ده. باور وکړئ هېڅ وکیل سناتور زوردار سیاستمدار هېڅ بحث مطرح نه و. یوازې بحث دا و چې شینواري قوم ته باید خپل سهم همدارنګه برخه باید ولسوالان دلته تشکیل کړي. بااستعداده ځوانان دي همیشه نن مې ورسره همدا بحث چې د ولسونو څخه په ښه شکل باندې باید ولسونو ته رسېدګي وکړي. د ولس له منځه راټوکېدلي دوه ولسوالۍ ستاسو پاتې دي چې یو اچین او یو همدارنګه د دې بالا ولسوالۍ. ډېر ژر به ستاسو د ولسونو له منځه خپله شینواري ګرانه قوم څخه به دا ولسوالان به هم تکمیلېږي. باقي یو څو ولسوالۍ نورې چې د ننګرهار پاتې هغې ته به هم د ننګرهار څخه ولسوالان ټاکل کېږي. نه تنها په دې درنو مشرانو اتفاق یو پروسه مو پیل کړې ده. په هغې کې د ولسوالیو ټول کارمندان مبارزې کوي. هر هغه کارمند چې ولس ته راضي نه وي هغه منتصر. هر هغه کارمند چې شفاف نه وي پاکوالی ونه لري هغه موږ نه ساتو درنو مشرانو. او هر هغه کارمند چې توانایي ونه لري استعداد ونه لري تحصیل ونه لري تجربه ونه لري هغه موږ نه ساتو. نو د ولسوالانو نه وروسته په ولسوالیو کې یو ژور بدلون په مامورینو کې راځي درنو مشرانو. هغه په دې خاطر باندې چې د ولس حق واورېدل شي. ځکه ولس حق په موږ باندې لري چې موږ ورته اصلاحات کوو. نو د معرف رئیس صاحب څخه مې هیله دا ده چې ورور لا به د تړې په خپله شینواری د دې قوم درنښت به کوي. هر هغه امکانات چې موږ د ننګرهار په معرف کې لرو او هر هغه چې د ننګرهار په معرف کې نه لرو زه د سره په تړه د معرف تقاضا د وزارت نه کوم تر څو دې دردېدلې قوم ته خپل حق ورکړو. او دا مو حق زه نن مرکزي لیسې ته لاړم په مشر چې ما فکر کول هغه نه وه. چاردیواني نه وه. په یو حال وضعیت ډېر خراب
و ان شاء الله کافي توجه به دې باندې کیږي موږ 25 مکاتب پلان لرو چې پاچین او سپینغر کې د اقرا برنامې نه هغه آباد کړو ان شاء الله سکه یو ټول تمرکز په دې باندې چې دا مکاتب د مناسبه لار پیدا کړي چې شعور سي او د کار تر پای باندې هغه تر سره د صحت ترنو مشرانو کافي معلومات لرو متاسف کافي د متیرونه ژورنالیست کوري او تحقیقاتي راپور جوړ کړی او ستاسو د صحت په برخه باندې او هغه دقیق معلومات ورسره شریک کړل هماغه لحظه مې د ستامي رئیس راغوښتی او ورته ویلي چې د هرې پوښتنې جواب راکړي اما دا زما تعهد ده چې زه به تاسو نه سالمه نمایندګي کوم هغه دروازې به تاسو سره په ګډه باندې کړم موږ 30 کلینیکونه او شفاخانې سکه څوارلسم کال کې پیشنهاد کړي چې په دې کې چې سپینغر هم شامل دي په بودیجه کې نیول شوي دي انشاءالله په دې لنډو ورځو کې به مو تمرکز دا وي چې دا په خیر باندې د دوا په برخه کې ستونزه شته د ډاکټر په برخه کې ستونزه شته اعظمي کوشش کوي ګرانو مشرانو دا وي چې زه په ښه شکل باندې ورسېږم د ولسي تړون د برنامو بحث تاسو پوهېږئ چې دا نړیوال نوبت کې جاري کوي انشاءالله کوشش مو دا وي چې د دې نوبت زر راورسېږي چې دلته ولسي تړونونه او همدارنګه شوراګانې جوړې شي د هغو شوراګانو په نتیجه کې هر برنامې چې د افغانستان حکومت په نورو ولسوالیو کې ترسره کړي دلته به حکومت ریاست ترسره کړي د بن مصطفی واسطه ژمنه تعهد مو دا به نورو مشرانو چې هغه په ښه شکل باندې تطبیق کړي د پروژو د کیفیت خبره تاسو وکړه ما ته د هماغه د محمد د درې د سړک شکایت را رسېدلی د پروچکور هیئت مې ټاکلی تېره اونۍ هیئت راغی بررسي کړی هر شرکت چې وي هر چارواکی چې وي هر مسؤول چې پکې داخل وي زما تعهد د خدای او تاسو سره دا دی چې زه به خاموشه یم تعهد مې دی دلیل چې دلیل دا دی چې د ولس پیسې او سرمایه دې موږ نه غواړو چې دا شخصي جیب ته راځي او زه مننه کوم د تاسو څخه چې جرأت باندې دا بحث راسره وکړم هیله مو درڅخه دا ده چې د هرې پروژې څخه نظارت وکړئ د موږ مشکل او هر ځای کې چې کوم مدیر ګوري غبجک کې تر ما دفتره پورې تر وزارت پورې تر رئیس جمهور پورې دا رسنۍ موجودې دي زه د ننګرهار د ژورنالستانو څخه مننه دا کوم چې کله بحث راغلی د خپلو اصولو تر څنګ ولاړ دي او دا یو ژورنالست نه توقع کوي چې د اصولو تر څنګ ولاړ انشاءالله هر برخه به بیرته د اچي او د سپینغر اصولو ته جواب دې ورکوي چې څو مساجد په کوم ځای کې قرار لري څومره مخته تللي دي هغه معلومات به انشاءالله په همدې ورځو کې به یو هیئت بیا رانیږم د رئیس صاحبانو څخه تاسو له اصولو سره به کیني او همدارنګه د ځینو مناطقو څخه به لیدنه کوي ځوانانو سره به کیني علماو سره به کیني چارواکو سره مسؤلینو سره به کیني تر څو په ښه شکل باندې دې کار چې څوارلسم کال د خدای کول هغه پروژې په ښه شکل باندې دیارلسم نهه کال متاسفانه ښه کارونه د غمونو کال د دردونو کال په زرګونو ځوانان مو په افغانستان کې له لاسه اما هیله مند یم چې څوارلسم کال د انکشاف کال د بیا رغونې کال د معرف کال او د ټولو نه مهم د سولې کال هر هغه شی د سولې چې موږ د تنفس نه ورته زیات اړتیا او سوله هغه وخت راتلی شي درنو مشرانو چې کله ولسونه او نظام په ګډه سولې ته کار زه هیله مند یم غږ در باندې کوم درنو مشرانو چې د سولې لپاره خاموشه مه پاتې کېږئ غږ هم په تعلیم فشار راوړئ هم حکومت ته پیام خپل ورسوئ هم د منبر څخه هم د مسجد څخه هم د حجرې څخه دا غږ کوي ځکه دا بدبخته جنګ دی ختم شي دا ډېر بدبخته جنګ دی دا داسې جنګ دی چې تاثیر د هر یو ستاسو په مخونو کې ښکاري ځینې ښه لیکوال دی به قلم ډېر ښه نه لرم کله کله ارمان کوم چې کاشکې قلم مې درلودی زه باور لرم چې یو لیکوال ستاسو مخونو ته وګوري بغیر له دې نه چې تاسو نه پوښتنه وکړي هر یو به یو کتاب لیکي
ستاسو په دې چیرو کې د لرې نه فقر ښکاري غریبي ښکاري بې عدالتي ځپلي یاست د چا وراره شهید سوی د چا زوی شهید سوی د چا کور وران څوک مشکل لري د ځینو څېرو حتی غږ نه اورېدل کېږي دلیل یو نه چې په دې هېواد باندې جنګ کوي سوی دا جنګ ختمېدل غواړي د رغو مشرانو زما به هیله ده چې د جنګ ختمېدو لپاره په ګډه سره کار پروردګار دې د خیر کار کې زړه رسوم او د دې کار په پای کې انشاءالله که خدای کول نو تاسو به سوله لرو ناهیلي کېږو همدارنګه هیله درڅخه لرم درنو مشرانو چې د اچین او د سپین غر طالب کور ته به ورځئ او غږ به ورباندې کوي چې دا جنګ حرام ده بچی مې نور مه لېږلي پردیو قرباني کوي زه کله کله دا بحث کوم نن مې نظامیانو سره بحث کړی چې دلته شته په نړۍ کې درنو مشرانو هیڅ اردو دومره مسلمانه نه ده لکه د افغانستان اردو چې مسلمان زه چلنجوم هیڅ اردو په نړۍ کې دومره مسلمانه نه ده لکه زموږ اردو چې زموږ پولیس چې دي زموږ د امنیت کارکوونکي دي زموږ خیزش دي د دې وژل د دې په مقابل کې درېدل دا حرام دي درنو مشرانو هیله مو دا ده چې علما په دې برخه کې خاموشه پاتې نه سي د خپل نظام او د خپل اردو د خپل مهمو بنسټونو څخه حمایه وکړي موږ مهم نه یو مهم دا نه ده چې څوک په امرخیل والي لیکلي وي اما مهم دا ده چې زما اردو دې په خپل ځای باندې زما معرفت دې زما صحت دې زما ولسوالۍ دې زما بنسټونه دې زما نهادونه دې موږ افراد څوک وځي او څوک راځي اما مهم دا ده چې دا بنسټونه باید وساتل شي دا ستاسو کار ده دوستانو او په دې کې تاسو همیشه قربان ماته معلوم یاست چې تاسو د سپین غر او د اچین په ساتلو کې ډېره زیاته قرباني ورکړې زه هېڅ الفاظ کلمات د منلو لپاره نور تاسو ته نه لرم باور وکړئ نه یې لرم زه خبر یم چې تاسو د اتیاوو نه پورته شاګردان یوازې په فزیشي وکړئ اتیا نفر قطار ودرو بسته لښکر هدیره پرې کېږي دا ستاسو اولادونه د دې خاورې په خاطر مو دا قرباني ورکړې نو زه د نظام په نمایندګۍ نن راغلم چې دا مننه وکړم او د مننې تر څنګ هم فاتحه درته وکړم هم دعا وکړم او هم اطمینان درکړم چې په حقیقت درسره ولاړ یم د معدنو خبره تاسو درنو مشرانو وزارت معدن سره تفاهم ته رسېدلی چې کوم استخراج شوي تال او همدارنګه شوقانه چې استخراج شوي او پروسس شوي ډېر زر به له خیره سره د هغې اسناد راسي او هغې اجازه به تاسو او همدارنګه د معدنو نوي استخراج بحث به له خیره یو قانون په چوکاټ کې وزارت معدن له خیره مخ ته وړي تر څو ځوانانو ته او عامو افغانانو ته کار پیدا شي دا ستاسو حق ده او همدارنګه دې حق ته باید درنو مشرانو نایل د دې برخې ته کافي توجه درنو مشرانو د هغې تر څنګ د مجهزش او نورو برخو ته هم توجه کېږي هم فیصلات ته توجه کېږي هم به معاشاتو ته توجه کېږي هم به همدارنګه کله چې دوی هغه امتیاز د دوی کورنۍ ترلاسه کوي هغې ته به توجه کېږي ولسمشر دې ته ځانګړې پاملرنه کړې لنډو ورځو کې به انشاءالله دا زیری تاسو واورئ حتی هغه فرمان یې امضا شوی ده که خدای کول دې برخې ته په پایان رسولی ده کافي توجه به نورو د هغې تر څنګ غواړم بیا تمرکز په دې باندې وکړو درنو مشرانو چې نظام حکومت مو تر څنګ ده موږ اعظمي کوشش دا کوو چې هر هغه څه زموږ په توان کې وي او زموږ په صلاحیت کې وي زموږ په اختیار کې وي انشاءالله پرې باندې کوو زه نن باراني موسم کې ذکر راغلم چې زموږ د معرف افتتاح یا شروع تنها یوه ورځ وي چې هغه نن ته د مکتب څنګ وهلو نسو بې وروسته کولی اخلاقا قانونا انشاءالله بیا یو فرصت کې درته راځم تفصیلي بحث کوم رئیس صاحبانو درته رالېږم نور نهادونو د حکومت د نور مشرانو درته رالېږم او ستاسو سره د ژمنه وعده ده د نور مشرانو د شفاو ستر قومه چې تاسو نه به سالمه نمایندګي کوم او همدارنګه هر هغه څه چې زما په اداره کې زما په صلاحیت کې وي انشاءالله زه به په دې برخه کې پرېکړه کوم د برقي تذکیري کوم بحث پیل شوی د خدای جل جلاله تاسو یو مرکز ولسوالۍ ته راسئ او همدارنګه چې موږ د نتیجې ځای هم موافقت
دلته هم پیلېږي چې د مداره چې دا وایي ځکه یې واخلئ چې تاسو په ډیموکراسۍ په ولسواکۍ او همدارنګه د نظامونو حامیان یاستئ په اوږدمهاله کې دا ډېره زیاته ګټه درته کوي همدارنګه ستونزې ورته حل کېدی شي مشکلات ورسره حل کېدلی شي نه تنها یوازې سیاسي برخه هغه اجتماعي برخه او همدارنګه د حق چې خبرې ډېرې شي تاسو سهار نه تشریف راوړی د عوام ډېره باراني وه لرو کلو نه راغلي یاستئ لرو مناطقو نه راغلي یاستئ زه هېڅ الفاظ کلمات نه لرم چې تاسو ته مننه د زړه له کومې د هغو مشرانو مننه کوم اما هیله مو درڅخه دا ده چې تر اوسه پورې د خپل نظامیانو پولیسو تر څنګ چې ولاړ وي همدغسې ملاتړ وکړئ همدغسې لاسنیونه وکړئ همدغسې تر څنګ ودرېږئ همدغسې مینه محبت ورکړئ او همدا کامیابي زموږ تاسو ده ځکه دوی سرحدات ساتي بندرونه ساتي او یو څه چې اجماعون مخکې خبره وکړه هغه دا ده انشاءالله تصمیم نیول شوی ده چې زموږ پولیس او قواوې به یوازې ولسوالۍ کې نه وي هغه وخت کې به یو څه 50% تعداد تللی باقي به هم د دوی تر څنګ درېږي ستاسو د اولادونو ستاسو د کورنۍ غړو ستاسو د ځوانانو تر څنګ درېږي زه مننه د تاسو ټولو مشرانو څخه کوم وکیل صاحب اسقاط خان ډېره مننه همدارنګه وکیل الله خان ډېره مننه د ولایتي شورا ولسوال صاحبانو تاسو نه مننه سراکین نور مشران حاجي معاون صاحب ځوانان ثاقب صاحب تا نه ډېره مننه د هر یو مشر چې دلته خبرې وکړې د زړه کومې درته مننه کوم څومره نقد درنو مشرانو په موږ کې موږ نه خبرې کېږو دلیل ښه ده ځکه تاسو د موږ د نظام بالران یاست مشران موږ مکلف یاستو ستاسو خبره واورو موږ مکلف یاستو تاسو ته غوږ ونیسو موږ مکلف یاستو ستاسو مخکې درپاکې کړو او موږ مکلف یاستو چې کله تاسو نقد کوئ هغه نقد په نتیجه کې موږ بررسي باید وکړو خپل ګناهونو خپل نقایص